دا پښتونخوا ده، دا د مینې د سندرو کور دی. دا پښتونخوا ده، دا د مینې د سندرو کور دی. زرګونه کاله خاپیرو دلته ګډا کړې ده. سایل صاحب په دغه شعر شروع کوم. شاب شاهین رور، زلفان دی بینڈ، علی خان امید، حیران صاحب، او بیا ډېر محترم ګران سراج صاحب، ډاکټر صاحب، ناظم صاحب او راغلي نور ملګري او سلامونه احترامات مې ومنئ. سراج صاحب خبرې وکړې، زمونږ صدر محفل و، د هغې نه وروسته خو زما په خیال نه وه پکار چې مونږ خبرې کړې وې، خو چونکې امر دی حکم دی نو خبرې به کوو. ملګرو امجد شهزاد وایي چې زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي چې فیصلې د نصیبونو چېرته بره کېږي. او زه د خلکو سره ډېره ډېره مینه لرم، خو د خلکو د ذهنونو نه بیره کېږي. او ملا ته وایه موږ د ذکر مکر خلک نه یو، ملا ته وایه موږ د ذکر مکر خلک نه یو، زموږ د زړونو تسلي خو په سندره کېږي. نو نن چې موږ راغونډ شوي یو د خپل زړه د تسلۍ دپاره، او شهاب شاهین یا نور ملګرو دغه کوشش کړی دی، نو د دې دا مینه وه یا د سندرې سره دا مینه وه چې موږ یې له پېښوره دلته راوستو. دغه مینې ته سلام هم پیش کوو، مننه هم کوو. خو که موږ ګورو نو په سوات کې کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو، دلته د سندرې د وژلو باقاعده کوششونه شوي دي. کوششونه نه دي شوي، بلکې زه وایم چې په دې باندې بریدونه شوي دي، حملې پې شوي، خودکش حملې پې شوي دي، د بارودو حملې پې شوي دي، د بمونو حملې پې شوي دي. خو نن هغه حمله کوونکي نشته او سندره لا اوس هم ژوندی ده. دا یوازې زموږ د سندرې کامیابي نه ده، دا زموږ د هغه ټولو شهیدانو د وینې برکت دی چې هغه سندره وژونکي، هغه کلتور وژونکي او هغه زموږ پښتو او پښتونولي وژونکي خلکو ته خپلې سینې مخامخ کړي. خو سندره، پښتو، کلتور، خپل ثقافت، خپل تاریخ او په خصوصي توګه دا سوات یې د هغوی د یرغمال کولو نه بچ کو. نن په دې موقع که موږ سندرې دپاره راغونډ شوي، نو زما په خیال دا هم د هغه خلکو د وینې برکت دی چې موږ کم سے کم 100 کسان نن دلته ناست یو او د سندرې خبره کوو، د پښتو خبره کوو، د نظم او د شعر خبره کوو. نو موږ به هغې ته هم سلام پیش کوو. د دې وروسته زه نورې خبرې نه کوم، صرف یو څو شعر وایم. سراج صاحب په اجازه، ډاکټر صاحب په اجازه، چې د درد معلومولو پیمانه چا سره نه وه، د درد معلومولو پیمانه چا سره نه وه، په ما څه تېرېدل دا اندازه چا سره نه وه. د درد معلومولو پیمانه چا سره نه وه، په ما څه تېرېدل دا اندازه چا سره نه وه. او ما ډېر د محبت په معنه دا خلک خبر کړل بدبخته وو، د یو ټکي معنی چا سره نه وه. ما ډېر د محبت په معنه دا خلک خبر کړل بدبخته وو، د یو ټکي معنی چا سره نه وه. او ډاکټر صاحب یو خوب وینم چې ټوله دنیا یو بل پسې ځغلي، یو خوب وینم چې ټوله دنیا یو بل پسې ځغلي، تش لاس دي بې ټوپکه او جنډه چا سره نه وه. او یو څو نور چې یاد راته نه دي، کوشش کوم چې را یاد کړم، چې ځکه نه چې وګورو چې څه ښه دي، ځکه نه چې وګورو چې څه ښه دي، لږ ښه دي که ډېر ښه دي که نه ښه دي. او چا رانه یو 100 وارې دا وپوښتل. دا شعر زمونږ یو ملګري مشر دلته ګیله وکړله چې موږ سیاسي خلکو تقسیم کړي یو. نو هغې ته زما خپل یو سوچ دی او اختلاف سره ستاسو حق دی، خو چا رانه یو 100 وارې دا وپوښتل، وړه ښه دي عمرانه که اوبه ښه دي. په دې شعر باندې زما په خیال سیاسي ملګري ټول ملګري پوهېږي په دې باندې چې دې مقصد څه دی. چا رانه یو 100 وارې دا وپوښتل، وړه ښه دي عمرانه که اوبه ښه دي. او بل یو شعر راته صرف پکې رایادېږي چې دا خلک چې ویښ شي نو فساد کوي، دا خلک چې ویښ شي نو فساد کوي، دا خلک همدغسې وده ښه دي. ډېره مننه.